بسم الله الرحمن الرحیم. ناویګیټر ټول څه کار کوي؟ د ناویګیټر ټول په واسطه هم موږ کولی شو چې د یو عکس څخه رازوم کړو، ویې ګورو، غټ او کوچنی یې کړو. راځو وینډو منیو ته. په وینډو کې ناویګیټر ټب وهم. موږ ته دلته ناویګیټر ټب راخلاص شو. د سلایډر په واسطه باندې هم کولی شم چې عکس غټ او کوچنی کړم، او د بیګ ماونټینز ایکن په واسطه هم کولی شم چې عکس غټ او کوچنی کړم، او د ټایني ماونټینز ایکن په واسطه کولی شم چې عکس کوچنی کړم. که موږ چیرې عکس غټ کړو او وغواړو چې په عکس کې یوه ساحه وګورو، مثلا زه عکس راغټوم، غواړم چې دغه ساحه رازوم کړم، ویې ګورم. لومړی راځم د هینډ ټول انتخابوم، بیا وروسته راځم کنټرول کې نیسم، ورته وایم چې ماته یوازې دغه ساحه راغټه کړه چې ویې ګورم. که ما زه کلیک لکم نو هغه ساحه ماته غټوي. دوباره بیا کنټرول ته ضرورت نشته، بیا موږ په کنټرول باندې سور ریکټینګلر جوړوو او ساحه انتخابوو. صرف دغه مازې هر طرف ته وړو، کوم طرف چې موږ یوسو نو موږ ته هغه ساحه دی رازوموي، راغټوي. خو که دغه ریکټینګلر ټول موږ کوچنی کړی وي او ساحه موږ ته ډېره زوم راښکاره کوي، یعنې ډېره غټه ښکاره کوي، نو بېرته راځو کنټرول نیسو، دا وار یو څه غټ ریکټینګلر ټول اخلو. په هغه باندې موږ کولی شو چې هغه ساحه وګورو او ځان ته یې معلومه کړو. د ډبل ایرو کې په واسطه باندې موږ ټول بېرته بندولی شو. دا و ناویګیټر ټول.